دی قربانی ته پاروي کې څه ویل کی اضحیه او اضحیه ته بدی ویل کی چې ضحا په دې ټیم کې علالول کی نزدیکو ته اضحیه وایي هغه ساروی ته ویل کی چې هغه بهیمه الانعام کی او بهیمه الانعام کوم ساروی ته ان شاء الله دا مسله مخکې روانه د اختر پورز او یا د غینه راو د درې ورځې چې کومې د ایام التشریق په دې کې چې کوم ساروی لول کیږي د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره هغه ته اضحیه ویل کی او د دې عبادت ته چې په قران کې د دې تذکرہ راغلی په حدیثونو کې راغلی د مسلمانانو په اجماع ده الله په قران کې سوي فصل لربک وانحر خپل رب د لپاره منځک وانحر او به دغه لپاره قرباني وکړه نو به کوم دنه دار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغلی نه هر کال قرباني کړي د اختر نه د اختر د قرباني چې دا مشروع ده په قران کې د ذکر شته حدیثونو کې مشتي او د مسلمانانو په اجماع ده ولی د دومره سروي الله سبحانه وتعالى په باندې علی څومره مسلمانان دي په دنیا کې او چې دوی د ولې شته قرباني کوي نو ولی الله سبحانه وتعالى په باندې ویني توي د سروي مونږ علی دغه جواب الله سبحانه وتعالى په قران کې خپل ور کړی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله نه دا غوخ غواړي او نه دا ویني ور او نه ته ضرورت شته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نچ الله نه دا غوخ غواړي نه دا ویني غواړي نه بیا وری ولكن يناله التقوى منكم الله د تقوا غواړي چې په موږ کې د تقوا پیدا شي موږ کې د پرهیزګاری راشي په دې کې د نغټ حکمتونه دي قرباني کې دنه یو حکمت به کې د انسان کې تقوا پیدا کوي بل چې د غریبانو کار وکوي غریبانو کار وکوي نو زموږ د شریعت کې یو کار دي سینې چې هغه د حکمت نه پاک دي هر کار کې بشمار حکمتونه دي او کوم ته حکمت معلوم نشي نه هغه زمونږ کمزورتیا دي زمونږ کمزورتیا به خنور په هر کار کې حکمت شته قرباني کول چې دا غوره طریقه ده چې انسان پرېنی لچا چې طاقت ځکه چې رسول الله حدیث کې ویلي وي من کان له سعه د چا چې طاقت رسي او قرباني ونکړه نو زمونږ ایدګاه ته د منزل نه راشي دې الفاظ چې رسول الله وینو غوره بدای چې د انسان پرېنی چې طاقت رسي اگر که جمهور علما دا وایي چې د سنت مؤکده دي نو چې طاقت رسي هغه قرباني پر خوده دانی دی پکار او طاقت څه ته وایي چې انسان سره 1 کروڑ روپۍ ها دا باز راشي بما قرضه ور قرضه په چا نشته قرضه په چا نشته هغه قرضې د لاسه قرباني پرې ده چې مثال کې اوس د قرباني د پیسې ستاب د قرضې کې اثر کوي یا مثال کې دا کسان ته تولل دي ته قرض غواړي چې راو بسه نور کې سړي باندې قرض یو د غین علاوه د سدور پیسې چې د خرج خوراک پر روان دي او سروي به کوم ځان لغستې شي په کار دی چې په کال کې د یو موخره ځان له سروي واخلي هغه دی حلال کی یو څو خبرې د قرباني سره تعلق ساتي او په تادی کې ذکر کوو دا خبره ده ساتي چې قرباني د اختر د قرباني چې کې لازم په بهیمه الانعام باندې کې او بهیمه الانعام یو څو سارو ته ویل کی اوخ غوي کې د نمی خمراله دا بعض خلکو نن سبا دا خبره راغستې دي چې د میخي تذکره به کې نشتی نه میخه باندې قرباني نه کیږي هغه جدا مسله چې میخه حلال ده کنه ده هغه مسله زنه بیانو خو بعض کسانو نن سبا دا مسله راغستې چې سید میخه حلال د عام اوقاتو کې خو قرباني بکیږي کنه دا بهیمه الانعام کې دن راځي کنه موږ صحیح قول ده ان شاء الله چې دا بهیمه الانعام کې دن راځي کې دا غوایو یو قسم دی او لغت چې څومره علما دي د جبه هغه ټول دا وایي چې دا جاموس چې دا د غوایو قسم دی نو په دې باندې قرباني کیږي او جایز ده نو اوخ غوایو په دې کې د نمی خمراله دغه شان بیزه او ګډ کې بیزه او ګډ په دې باندې قرباني کېدې شي الله په قران کې وری کل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام نو د دین علاوه وشي سره بچرګ باندې قرباني کیږي بچرګ باندې قرباني نه کیږي بل سروي راوځي هغه بدی کې نه
بهیمه الانعام کې دنه نه باغی باندې قربانی نه کی کاغه دینه ګرانی او کاغه د دینه ارزانی. به دا خبره اوس ریاض ساتي چې یو قربانی د یو کور ول لپاره کافی ده اگر کدی ډیر. ابو ایوب انصاری د حدیث ته امام ترمذی رحمه الله راوړی کان الرجل فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم یضحی بالشاة عنه وعن اهل بیته. رسول الله په زمانه کې و موږ دا چل کو چې هر یو کس په خپل کور ولا طرف نه یو ګډ یو ساروی به حلال کو بس دا به کافی و دغه لپاره. خدا په دې شرط چې دی ټول صحیح یو ځای شریکی په مال کې اعلی چې دی جدای یا مالی جدای نبی د دې قربانی د یو نشي شمارل کېده یعنی دی ټول طرف نه یو نه کافی کی. نه سبا ډېر خلک د تاسو کې نو د پارلمان جواب دی وي مونږ چې سلورونه کور کې اوسېږي مونږ خرج خوراک جدا دی چې خرج خوراک دی جدا دی نبی به قربانی مساسو جدا دی او کنه دارونه ټول شریکی د پلار سره یي او کدا 50 کسانی په یو کور کې اوسېږي او د دوی د پلار ټوله خرچه چلای او دوی چې پیسې ګټي هغه پلار لور کې ټوله خرچه یو روانه ده نبی اگر کده 50 کسان دي خو چې یو ساروی حلال کو هغه د ټولو طرف نه شو هغه کافی شو. داغه نه بعد دا مسلو سره یاد ساتي چې قربانی په هغه ساروی باندې کیږي چې هغه عمر ته رسیدلې کوم چې شریعت غواړي او شریعت منتخوله. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تذبحوا الا مسنه. او دغه تفسیر د مسنه دی ته وی چې دغه د پیو غاخونه ولیدلی او نور غاخونه راختلی د ضرورت ساتي ګر اکثر د غاخونه ولا د کمی چې خرڅې د سوداګر دی ولا ماته نه چې د پیو غاخونه ولیدلی او نور راختلی او بګي ګوره د اسانی د لپاره بعض علما دا خبره ذکر کړې دي چې لکه اوخ د 15 کالوي او غواغوي میخه جسوي دوی او بيزو ګرځي کال پوره کړي د پيو غاغ چولې درې او نور غاخونه راختري مو چې د غاغ اهتمام په ګډیر په کار دګر کې بعض علما دا وی بعض دا وی غاغ ته به ضرورت نشته خو چې دا کلونه دغې خدا مسنه ټکه پربې جبه کې وی هغه ساروي ته چې داغه د پيو غاخونه ولیدل نور راختري نو دا کلونه به د سانتیا د پردان سره یاد ساته کلونه به کې سانتیا د پردان سره یاد ساتو په دې خبره کې احتیاط هغه ډیر کوي. بل مسله زده ساتي چې قرباني کې به عیبونه نه کوم عیبونه چې شریعت ذکر کړی چې دغه نه خالی. د برا بن عازب رضی الله عنه حدیث ته په کې سلور عیب رسول الله ذکر کړی دي چې کله دای په ساروي کې دنه په دمن قرباني نه کی. اول عیب چې سترګه کې عیب په سترګه کې دي سي عیب چې هغه ښکار عیب کوس پټ عیب په سترګه کې دنه عیب شو پټته ښکاری نه په دمن قرباني کې کنه کی چې ښکار عیب نه په دمن قرباني کو مثال کې یو ساروی دې په یو سترګه باندې خراب دي خزائر پتري چې د یو سترګه سره دا خرابه په دې باندې چې قرباني ده نه کی. دویم هغه بیمار ساروی چې دغه مرز ښکارا او چې ساروی دغه بیمار د مرز پټ او ته به قرباني وکړه ماته هغه مرز یې پته نه لګیږي نو به هیڅ خبر نه بدی ونی کی. د دویم عیب شو. دریم عیب هغه ګډ ساروی چې داغه د ګډواله ښکاری خصفه په طریق جره ساروی سره دا ګډ دې په دې خپل کې د عیب دی په دې باندې قرباني نه کی. سلورم مرز هغه کمزور ساروی چې هغه بالکل غریب د ګرځېدو نه وته او په دې اډوکو کې چې کم مغز یې هغه څه شي هغه تیم ختم شي. دا بس کسان لړ شي ولید بالله الله د پاره به دي شرزاون دي شي ګول دی الله ته ویلي نه لړ به شي ساروی به روان کړي په دې لار دراتلو ساروی نه یا دومره کمزور به دی راوړي ټول اډوکی په کې ښکاری په دې اډوکو کې مغز نه خپیم صحیح نه لګي نو په دې کمزوري ساروی باندې قرباني دانه کی. به د غوږ مسله ده بعض علما دا وایي چې په غوږ کې نقصانی نو به دې قرباني نه کی کغیر قسم نقصان او غالبا علما وایي چې د غوږ د نقصان چې دا مکروه دی یعنی قرباني به کیږي خو په کار ده چې دې خیال وساتل شي. نو موږ دا وایو چې خیال کوي چې د ساروی غوږ چې د برابرۍ خیال کوي ځکه دا علماء د رائے مطابق کوم چې وایي چې نه غوږ
کې عیبی نو داس قرباني نه کیږي. نه بیا به منغه دا فتور کې چې د قرباني نه ده شي. نو احتیاط څه شو چې ته د ساروی د غوږ خیال وسدیر دي ساروی چې د غوږ چیرې دا خراب نه هغه سورې شوی یا هغه پرې کړی شوی. د ساروی خکر کماتی یا خکر وړکی یا خکر بالکل نه نو بده باندې قرباني کیږي د څه حرج نشته. خدا غوره طریقه ده چې ته دې ساروی وګوري چې هغه خکر برابرې ته غوره طریقه د الله سبحانه وتعالى لپاره یو شی ورکه چې مزدار خوې کنه خکاری چې دا مزدار ساروی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو غډان الکړي به کبشین املحین اقرنین خکول خکرونه دا غډانو کوم چې رسول الله قرباني کړي نه قبل پر از خکر ماتی یو ډکه یا نه نو قرباني کی کنه کی قرباني ترشن د لکې مسله ده. غوره طریقه ده چې لکې برابرۍ پرې کړې شي نه خو قبل پر دې ساروي باندې یو کس قرباني وکړي چې راغه لکې پرې کړې شي ده نه دي کې څه حرج پکې نشته. اصل د سلور عیبونه چې ساروي کې د سلور عیب نه. بل خبرو سدایر ساتي چې قرباني په هغه وخت کې کوم وخت چې له شریعت ور کړي او هغه وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد. اختر مونږ څنګه وشو دا غینه بعد شروع شو او دا هغه وخت پورې ایام التشریق یو لسم دولسم دیار لسم یعنی د اختر سلورم ورځ نور د ډوبېدو پورې کله شپې کې او کله ورځې کې د جایز دي. یو سړی چې غوړ ورځ په کومه غوړه دا ولنې ده په باندې دلیل سره دلیل لري چې رسول الله چې افضل ایام الدنیا په دنیا کې د دنیا په ورځ کې غوړ ورځ د لسورځي او د اختر د اولنی ورځ په دې لسورځو کې راځي. نو غوره طریقه دا چې انسان په دغه ورځ قرباني وکړي کنه د دوی درې مسلورو می تاړي نه بدی کې سحر نشي که سحر کوي کما خامي کې د شپې کې د ټول جواز لري. د برا بن عازب رضی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه وکړه د اختر خطبه ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي. اول کار به موږ دا کوو په دې ورځ کې چې موږ به اول مونږ کوو ثم نرجع فننحر بیا به واپس ځو او سبکو قرباني وکړو. من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. رسول الله کچا دا کار دي سی وکړو نظام په طریقې عمل وکړو. ومن ذبح قبل ان يصلي او چا چې د منځنه مخکې قرباني وکړه فانما هو لحم عجله لاهله نو دا به غوخه چې د خپل کور ولا پر نه کړی عام غوخه ده بیا د قرباني نکیږي د منځنه مخکې چاله کې. دا مسله سره به د ساتي چې غوره قرباني ده غوره چې انسان او حلال کی قرباني کې غوره قرباني کې سره ته اوس کې نو اخت به دوه نمبر سره غواړه میخه د بری کې نه دریم بیا ګډیا بيزا او سلورم چې به ته په یو څه کې شریک دا مراحل سړی طاقت لري خو یو ډیر مزدار بیا کې غواړه سید ځان له جدا ساروي اخلي ګډ اخلي بيزا اخلي و سید بیا اخرنی مرتبه سره چې دې شریک شي پیسې کې. بل مسلو سره د ساتي چې په یو ساروي کې دنه شرکت کول جایز دی او کنه سو شریکان به نه صرف دوه قسم ساروي یو اوخته بل غواغوي میخه په دې کې وکسان شرکت کولای شي وکسان به شریکان جوړې دي شي او په یو روایت کې دا راځي چې په اوخ کې لس کسان هم شریکان جوړې دي شي. د زیات نه زیات حد لس او په اوخ کې زیات نه زیات حد څو دی لسته په غواغوي میخه کې زیات نه زیات حد سره وکسان دي. نبی د باز کسان دا وي تر دې لپاره دلیل وخی چې موږ به سلور شریک کی او موږ به درې او موږ به یو دوا او موږ به شپږ ګوره په دې خبره مته دلیل سره غواړي. رسول سم چې دا وکسان ذکر کړی دی یا د وو اجازه ورکړي دی د زیات نه زیات حد ورکړي کم سے کم چې څومره کایس خبره نه خو زیات نه زیات دا ته خو چې ګوره د وو نه زیات نشي شریک کېږي د لسو نه زیات په وخت کې نشي شریک کېږي کم سے کم چې څومره شریک کېږي خبره نه ټول کم هدیو دی او بیا کدوې کدرې ک سلوري ک پنځه خبره نه دا اوسه فائدې لپاره ساتي کې سړی د قرباني په نیت اوسه نه شریکي ځان لغوخه غواړي دغه شریک کېدی شي لکه وو کسان دي په دې وو کې شپږ کسان د اختر قرباني کوي او دا یو څه کوي ځان له کور لغوخه اخلي نو زموږ د سره په دې څه کې شریک شم نو د شرکت چې دا هم په دې د دې کسانو سره جایز دي. دا خبره اوسه ساتي چې اصل لري چې قرباني د ژوندو د طرف نه کیږي د مړو طرف نه کیږي. نو مړه
ته د ځان سره شریک کولای شي خو هغه مستقله قرباني کول په دې څه دلیل یا ثبوت نشته. مړی په درې قسم دي. یو هغه مړی چې هغه وصیت کړي چې زما په دې مال کې سولوس کې وصیت کړي چې زما په دې مال کې مال به قرباني کوي، یا پلاني چې ما څه شی وقف کړی دی هغه کې دا مسله ده، خو وصیت یې وکړو نه در لپاره به قرباني کې ځکه چې د سیل کړي وصیت یې کړي. دوی ماغه مړی دی چې ته ځان سره شریک کې، نو مثلا کې ته پلار دې مړ مور دې مړ او ته قرباني کې نه دي شي د قرباني په ټیم کې چې یا الله د زمانه طرف نه زمانه بچو طرف نه زمانه مور پلار طرف نه هغه دي کې شریک کېدي شي. دلیل په دې باندې رسول الله فعل چې رسول الله سره ویلالو وېدا د هغه زمانه طرف نه او زمانه د اهل بیت والو طرف نه زمانه د کور والو طرف نه رشتہ دارانو طرف نه د رسول الله پر رشتہ دارانو کې دي چې هغه په غټین کې سړي په ټین کې مړ دي کنه هغه پکې شریک شي. نه دا دویم قسم چې جایز دي. دریم قسم مړی هغه دي چې سړی مستقل مړی له قرباني کوي چې دا زما د مور قرباني ده زما د پلار ده. نو ګوره کې سړی وکړه صحیح دی وکړه موږ نه جدي راس ګناګار شو بدعتي شو دا شو دغه شو خو دومره دي چې دا فعل د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نو ته د ځان سره شریک رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی وفات شي دغه بجون کې د رسول صلی الله علیه وسلم لونه وفات شي د رسول صلی الله علیه وسلم وفات شي نور خپل وفات شي خو په یو ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت چې هغه دغه لپاره مستقله قرباني کړي د ځان سره د فائدې او خبره ساتي. یو بل مسله چې هغه د قرباني سره تعلق ساتي هغه د چې د ساروي چې علالینو د دې آداب دي. زه بعض آداب ته اشاره کوم. یو ادب دی د ساروي د علالولو چې په خپل علال کې د غوړه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ساروي د قرباني ده د خپل ملال کړي خپل لاسونه علال کړي نو دا غوړه طریقه ده. اگر که لازم نه دي خو چې خپل به انسان چاړه راکړي دا خده. دویم ادب دا دی چې د چاړه به تیرا او دا غي سره دا ادب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خولې چې دا چاړه به د دې ساروي په مخ کې نه تیرا کې. الله اکبر دا شیخ کول دین. او دا غي سره بل ادب یو ساروي به د بل ساروي په مخ کې نه لاله. بل ادب چې هغه د علالولو سره تعلق ساتي هغه دا چې کله ساروي علالین قبلې ته بوله مخ کې او اوخ چې دا اوخ په ولاړه علالول پکار دي چې دا غسخ په دې ول تړلې او دې ودرولې نه په دې مری کې به چاړه باندې وې او دا غنه له چې کوم ساروي د اوخ نه علاوه اب سملې او په کوم طرف په سملې په خې کې وګس په ګس ولې سملې چې الله سو ته برابر په خې چې سملو نو بیا خو ساروي دي شنو دي څنګه لاره دي څنګه لاره کی په ګس چې سملو به دي څنګه لاره کی دا یو سړی کسې دی نه دی به د ساروي بیا په خې لا سملې په خې طرف په سملې نبي ابو ته برابر او په دغه ټیم کې د خپل دغه په دې مړی باندې په دې سر په دې کې دي چې دې پاسانی سره حلال کړي شي. بس خلک دا غلطي کوي سلور 15 پرې دغه پورې خدي پورې ساروي پورې هغه حلال کی بیا به نیولې چې دې ټوبونه نه وي. ګوره چې څومره دې ټوبونه وي د حلالینه بعد دومره خده د نه ویني وځي چې څومره دې لتی وي څومره دې ټوبونه وي دا خده چې ردنه د وینه دوزي دا بس سو ګل ظالمان بخپو کینی بالکل عقیدو ته نه پرې. ګوره د خساد رساو ترې ځان کارخونه دی کنه نو چاړه دی راخو دا اې تکلیف هغه د لاس واغه ټوپونه نه ته بخپو ته دی ناست ته دې دې کني بخپو بوته نه شي نیولې به پریدي نه لکه بس تعالی کو سید علی په ټیم کې دې نه کنټرول کېدو تعالی سات لونه چې چاړه به راخو به څه پرې اوس کې دې لته یو ټوپونه پرې چې وینه د ټولو وزي کله چې به چاړه راکاږي نه په دغه ټیم کې به بسم الله الله اکبر وې د الله د نوم غسته خو بلازم دي بسم الله الله اکبر بوې او دبوې اللهم منك ولك یا الله ستاسو طرف نه او ستاسو پاره ده عني لکه زمانه طرف نه کبل بل چا طرف نه دا غنوم بواخلي او به چې اللهم تقبل مني یا الله زمانه قبول کی کبل پرز دی کوي او کله بل چا د پاره نه اللهم تقبل من فلان پلانیه طرفنا او کله د سره شریک اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي
زمانه طرفنا زمانه کور طرفنا یا الله ته قبول کړي. دا مسلو یاد ساتي چې قرباني د ساروي څخه شیخ خرڅول د منی ځکه چې دته الله د پاره صدقه کړې ده نو بیا ته څنګه خپل صدقې ته واپس راځي او خرڅې د دې نه سني شي خرڅول د دې په سرمن باندې بس کېږي د دې نه سرمن خرڅول بنا روا دي ځکه حدیث کې دې من راغلی چې سرمن بغ د قصابی له نور کې لکه علی رضی الله عنه چې ماته رسول سم دا خبره کړو په صحیح بخاری کې دا روایت ده چې تبا د قصاب له د سرمنو نه سن ورکه الا کې وسړی قصابی له هدیه ورکې د خپل طرف نه دا پیسې نه دلالولو اسی خپل طرف نه هدیه ورکړي غریب د ورکړي هیڅ خبر نه خو دې له سدیس نه چې دا ول ورکې بیا ول پیسې بیا نه ورکې چې ډېر خلک کوي چې دې قصابی له سرمنی ورکې او هغه خوشاله دي ته د سرمنی را جمع کوي نه دی ول سرمنی ورکې او هغه پیسې ول بیا نه ورکې کوم چې هغه مزدوري ول نه ورکې نو دا وګوره سرمن دي خرڅ کړه کنه خرڅول دي ته وایي کنه به دا سرمن چاله ورکول شي که خپل ته فائدہ غلي خپل ته فائدہ واخله او که غریب له ورکه غریب له ورکه غریب له یتیم له کونډ له مسکین له چې څوک ته حقدار ښکار شو غریب ته ښکار شو نغله ورکول شي دا خبره اوسه د فائدې لپاره یاد ساتي چې بیا بس کې د غوخي سره مستحب طریقه ده غوره طریقه چې د درې شګي تقسیم شي دا مستحب طریقه ده چې بدري ویسو کې تقسیم شي یو به صدقه کې یو به ملګرو لور کې او یو به خپل اخري دا مستحب طریقه ده غوره طریقه ده بعض علما دا وایي اگر که په شریعت کې به خبره څه دلیل نشته نه کې وسړی راولګېدو خوراکي دي او دا سروي علل کوي روزه ټول خرم به تراځي کیه موږ په شرط کولای شو منه کولای شو خوري یو سړی غریب دی د ډېر طاقت نه رسید غوخي هغه د غوخه د کې دی دا وړه به خوري ځکه چې بیا سیم زمونږ د طاقت نه کی هیڅ خبر دا خبر بده کې کولاو د کې سړی مثال کې ځان لټول خوري ځان لدی خوري خو نه غوړه د چیزان سره به غریبانان سګي غریبانان شریک کی چاغون په دې ورځ باندې په دې خوشحالیانو کې موږ سره شرکت وکي یو اهم مسله یو کور کې سروي ولړلې او سړی نشي جلالي کې زنانه راځي سروي لال کو نه د خوراک څنګه دی دا خبره زمونږ دی بعض مولیانو کړی دا او بعض عوامم کوي چې د زنانه د لاس حلاله چیرې ده د جایز نه ده په دې خبر باندې دلیل نشته بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې د یو صحابي وینځه وی كانت ترعى غنما غیب بيزي ګړي ساتري د خپل مالک ته پار ناغي یو دغه ولید یو په دې بيزو ګړو کې یو ګډه ولید چې هغه مړ کېدو والا فكسرت حجرا فذبحتها ناغي یو کانه مات کو غسم تیرې کو سم او پاګ کانی باندې دا ګډ څه کو د حلال کو به چې کله دا کور ولې د خبرینه خبر شو نو د کس وتی چې لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم دینه سم خو رزب رسولونه ته پوښتنه رسول زمونه چې کړه ته پوښتنه شنو فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها ورسول سمې چې خوري په صحیح بخاری کې دا روایت د دینه دا واضح شو چې د زنانه د لاس حلاله سره ها جایز ده اخرنی مسله چې د قرباني سره تعلق ساتي غدا ده نن سبا د فیسبوک ته موږ په شرمور تصویر به وسته وي دا زمونږ د قرباني سروي ولاړ کله چې بچاړه راکاږي نو هم په ټیم کې یو ځوان شیر ته ولاړ هغه ویډیو کوي چې زمونږ لیته د چا د پاره کې کدي خلکو د پاره کې هم صفه وه چې زه کوم دي د پاره چې خلک ویني او نشر شي دا اوس په تاسو لیدلی دغه چلی دا زمونږ د قرباني سروي ولاړ د پلاني د قرباني سروي ولاړ د زمونږ سروي ولاړ د سره پلاني ولاړ ناروا کارونه ریاکاری د ټول کله الله د پر قرباني کوي نو بیا به د قسمت تصویران دا نه نشر کوي